دا به کوم ځای زه ولاړ یم چې دا روډ دی دا تاسو ته فیفونه ښکاري دا ډاري کا چې لکه زما خپله اړه جو ښکته به پروت یم پوه شوې دا تاسو دا روډ حالات کتی شي جي دا په هوشیارۍ کې راځي افردیر کې جي دلته زه اوس هم ته وګورم او بیا یې دې روډ ته وګورم نو ډېر فیکه فیکه لګي جي چېرته دا ډنډان او چېرته دا دشت جي دا کمرې دا دشت جي او دا فیفونه معمولی ګاډی هم راشي نو بیا به هلته پروت دي ځکه چې احساس نشته درد نوک شته چا سره فریاد نشته یار چا سره دردوک نشته جي دغه معمولی ګاډی هم ټیر وریږي بس بیا بیا ښکته ځای جي بیا بیا ښکته ځای دلته زه کوشش کوم د دې څونه هم ډریوران ملګري حضرات دي هغو سره هم زه خبرې اترې کوم د دې څونه هم او لاروي دي مسافر دي او دلته په دې ځای چا تګ دی دا اوس هم زه کوشش کوم چې خبرې ورسره وکړم زه ګورم دلته زیاتر خلک روان دي دلته جي افردیر ورته وایي جي هوښیارۍ دلته ډېرې ستونزې دي مسلې دلته چا نه هم فریاد کوې نو فریاد کوي دلته زما په څنګ کې یو موټرسایکل والا هم را روان دی دې سم خبرې اترې کوو چې کوم ځای دی السلام علیکم وعلیکم السلام اختر دې مبارک شه تاسو دې مبارک شه نامه دې څه ده ذیشان موټرسایکل لږ بند کړه یار خبرې څه ها کوم ځای دی هوښیارۍ لري او جی عمر به دې څونه وي او 18 کاله دی 18 کاله کې دا روډ همدغه شان دی بس دغه دی نو د وخت نه زما یاد شي دغه روډ دی کول نه دا دی دغه دی موټرسایکل په درېیم ورځ مصرف دی بس هره ورځ ها بس دغه وایي چې دا روډ جوړ شي او مشر څوک دی قربان دی ایم پی اے څوک دی مینې څوک دی ایم پی اے بادشاه ساري دی او ایم ان اے صفت الله دی غوښتنه تللی قربان شم بس دا دی چې زموږ دا روډ ټیکي نور دې څه نه غواړو زه سلو زه خال لرې خوشحاله که ځه د زما په څنګ کې یو ملګری بل هم ولاړ دا مو یې زه خبرې اترې کوم دې سم خبرې اترې کوم روډ مه بندوئ قربان شم روډ مه خبر څنګه یې السلام علیکم در دې مبارک شه تاسو مبارک شي او امر یې سره قربان زما نوم ریاض دی او کار کوي روزګار زما خو میډیکل سټور دی او زه خو ستاسو ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو هوښیارۍ درې ته راغلی زما د حکومت وخت نه دا ډېر زیاته دغه دی چې زمونږ څومره پڼې زمونږ تېر شوي ایم پی ایچ محمد علي صاحب کم ټنډر دې روډ ته چې کومې پیسې ښودې وي هغه پیسې چې کومې دي هغه زمونږ هوښیارۍ روډ ته میلاو نه شوي د هغه وجې نه محمد علي خو چغې وایي ما وایي دا وکړه روډ مې وکړو پوه شوې وایي دغه 44 लाख روپۍ مې ولګولې پوه شوې نو دا کوم اړخ ته زیاره بھائی اصل مین خبره دا ده وران کندر چې کوم دی که نه دا په 44 کروڑ نه دا در پاکستان زمونږ د حلقه چې کومه ده دا دومره ورانه حلقه ده چې د غونډ کې فیکې خزانه چې راوړي که نه نو زمونږ د فیکې 10 چې کومه حلقه چې کومه ده دا دومره ورانه ده چې د غونډ کې فیکې خزانه راوړي نو دا نه سمېږي کرونا وایرس راغی وبال چې که نه په دې کې څه کوئ څونه اثر را باندې وغورځېدو د کرونا د وجې نه زمونږ په معاشیت باندې دومره زیات اثر پرېوتی دی خصوصا چې کوم غریب لیبر چې څومره دی دا بې انتهایي متاثره شوی دی د هغه وجې نه حکومت وخت ته دا پکار دی چې د دې سره مرسته وشي او د دې نه علاوه چې زمونږ کم غیر ملک بار چې کومه زمونږ مسافرونه دي د هغو سره یې تعاون وکړي د هغوی دپاره چې کوم پیکج دی هغه یې لاندې له خصوصي وکړي ځکه چې هغه ډېر زیات په تکلیف کې دي ډېره غریبه سیمه ده که نه په اسمان د علاقه ده دا ډېره غریبي ده که نه نیستي ده نو ستاسو سپورټ پیکج چا را نه وړو اصل نه مونږ څوک نه لیدلي بغیر د الخدمت نه چې هغې پورټ یار الخدمت په پاکستان کې ډېر غټ او زه د الخدمت سفر دې په خیر مهرباني مننه شکریه عزتمندو کتونکو تاسو کتی شئ د دې روډو زه خپل کیمرمین صاحب ته گزارش کوم چې دا واخلي جي تاسو کتی شئ دا تاسو به وایئ چې دا په خوړ کې روان دی او بېشک بالکل په خوړ کې روان دي تاسو کتی شئ دا موټرسایکل دونه غټ تکلیف د 13 په اولني ځل دلته وکته یار دلته څوک هم نه دي راغلی چې یار د دې خلکو تپوس دا کچ کچ ماشومان لګوي تاسو کتی شئ دا بیلچې راغسي او کار پرې کوي وګوره دا ماشوم هم دی دو په کچ کچ لاسونو باندې دا روډ جوړوي څه نوم دی قربان فواد اختر دې مبارک شه خدای دې وبخښه الله دې خوشحاله کړه دا راته ووایه روډ تاسو په مخه جوړوئ او جي دلته څوک مشر نه چې روډ نه جوړ کړي که روډۍ نشته روډۍ تارګول نشته
ها نو ولې نه جوړې جانو ها تیز تیز خبرې کول نه جوړې پته نشته نه جوړای نه جوړې ورته وایې موږ روډ جوړ کړې ښه ها اوس به ته بیا ورته خیرې کوو ورې صحیح ده که جوړم نه کو ورته وایه بیا ورته خیرې کو که جوړم نه کو او زموږ د کچ کچ لاسونو ته وګورئ ښه او په دې کچ کچ چاچو باندې موږ جوړو کیمرامین صاحب واخلئ دا جی کوچ کوچ لاسونه په دې لاسونو باندې بیل چیرې جي د دوی د تعلیم وخت دی جي د ښکلي مستقبل وخت دی خو نشته مړه چا کې زړه نشته زړه نشته زړه ورله کم نه پیدا کړو د الله دې راباندې رحم وکړي یاره الله دې راباندې رحم وکړي کاکا جي تاسو د کوم ځای د خیره موږ د دې ځای اوسېدونکي درته مبارک شه خدای دې وبخښه ستا دې تیز یې یاو روزګار څه کوئ موږ بس دغه د لاسو پښو محنت مزدوري کوو نو مزدوري کوئ ها یاره روډ مې وکړو ډېر زیات خفه شوم یار روډ زمونږ ډېر خراب دی زمونږ څه مشر نشته دی چې مونږ ته دا روډ دغه کیسه مستقبل هم جوړ شي انصاف چغې ویلې والے کېږي یار وایي د مو انصاف حکومت ته مو انصاف کوو نن تاسو اوسه پاړې چاته نه دي چې انصاف دی هسې نارې په خولې و چې انصاف دی خو انصاف شته دی نه چا کوي ستا دې روډ کاکا جي څونه وخت دا خراب دی د دې روډ خدا تقریبا 2 کاله لاسو پورې کېږي چې دغه کاری لکه شل کاره چې په سیلاب وایي او دغه داسې ده همداسې ده تاسو د اوسه پاړې چاته نه دي مشرانو ته چې دا روډ له جوړ مونږ ټولو مشرانو ته راویو خو کاکا جي پرېږده دلته چې د پېښور نه خلک راشي اسلام آباد مردان نه پوه شوې د لوړ دیر ته مرګر نه راشي نو څه وایي خوشحاله دي که په دوړو کې په دې روډ به په دې واجه باندې خپه ځي که نه او دا راته وایي پای دي که په دوړو کې په دوړو کې ځي د وړو د کندونه چې راوځي بالکل څه ویل غواړې مشران دې ګوري نو څه به ویو خو که مونږ ته دا روډ شي یو مشر دغه شي چې مونږ ته تاسو چې چاله اوټ ورکړی دی چې کوم ایم ان ای دي ایم پی دي ناظم د کونسلر دا ته څه ویل غواړي نو هغو ته مونږ ویو چې دوی مونږ ته دا روډ پوخ جوړې ته نیسم جوړې به جوړې ورته انتشاب جوړی ورته نیسم چې دا روډ راله جوړ کړي جوړې ته نیسم دا روډ را جوړ کړي په دې ماشومانو رحم وکړي په دې ماشومانو رحم وکړئ دا د بیلچه په لاس باندې په دې ما وړو چاچو باندې که جوړ هم نه کړو نو بیا به څه کوو که جوړ هم نه کوو خیرې به کوو نو بس خیرې به کوو ډېره مننه کاکا جي الله دې خوشحاله کړه عزتمن شي دلته زموږ سره کاکا جي بل ولاړ دی جي کاکا جي اوس ویل پې غواړې مونږ دا غواړو چې زمونږ د سړی دا روډ پوخ شي خراب دی که نه او خراب څه دی کار کوئ بس مونږ بې روزګار یو په دې مات کوټ روډ ځي او راځي او هغه هم خراب دی هم خراب دی الله دې خوشحاله کړه عزتمن شي دا ملګری هم څه ویل غواړي جي قربان جی مونږ بس ویو دلته هسپتال لري دي دا روډونه خراب دي څوک بیماری نو هغه هسپتال ته راسي بیماری د وجې نه نه مري هغه به د روډ چې راسي هغه ټولو کاړو وجلی یا مړي بیا هسپتال ته روغ نه راسي هغه کې 20 مرضونه نور راوتي دي روډ د لاسه روډ انتهایی خراب دی ته وایې که نه چې تاسو بیمار سخت شي په دې روډه څنګه وړي بس هلیکاپټر ولګوئ که نه نه ګاډو کې اپسوله ولا نه په قلاړه بس ګاډي ځي هغه چې راسي بس مړي بالکل د افسوس خبره ده که نه کو دې روډ ته ما وکته والله زه د اسلام آباد د ښکته روډونو ته وګورم والله دونه ښکلې روډونه که نه خلک په اواز دي تاسو دې روډ ته وګورم نو بیمار ده ډېره مشکله ده بالکل بس مونږ سره ډېر زیاتې کېږي مشران دې ګوري څه ورته ویل غواړي بس دا ورته ویل غواړو چې روډ دې جوړ شي یاره نور مونږ ته هېڅ حکومت هېڅ دغه نشته مونږ ته دلته ناسته ستاسو څونه تړلې مسلې د دې ولسو بالکل ډېرې زیاتې مسلې بالکل غټې مسلې پکې سکول شته کالج شته یونیورسټي شته نه جی پرایمري سکولونه دي های سکول له زمونږ نه تقریبا 3 کیلومتره کې لري دی دلته سهار ماشومان نه وان شي ټیم لا نه راسي هلته بیا ګیټ پسې بني هېڅ هم دلته مونږ ته هېڅ قسمه سهولت نشته بالکل الله دې خوشحاله کول رب دې وکړي چې یار ستاسو دا کمې ستونزې دي کمې مسلې دي کمې کړمې دي الله یې دا حل کړي او تاسو اصل خلک تاسو ستاسو مهمان نوازي ستاسو دا مینه دا مونږ له یو پیغام راکړي او دا د ټولې پښتونخوا له یو پیغام ورکړي پوه شوې او تاسو د مهنت ته دا سلوټ کوم او کیمرامین صاحب واخلئ جي تاسو کته شي جي دا مهنت روان دی جي د خپل لاس مزدوري د تاسو په دا ټریکټر هم تاسو ته ښکاري دلته ډېر په اسمان د علاقه ده جي غریبه سیمه ده خو چې روډ ته وګورم که نه ډېر زیات خراب ده ډېر زیات زه به د دې ټولو ایم ان ایم پی ته ناظم ته کونسلر ته هر یو زورور ته بخوریست ته بیروکریټ ته به یې ګزارش وکړم چې خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ دې ولس ته وګورئ دې ماشومانو ته وګورئ چې دا روډ له ورکوي سفر لا روان دی موږ سره اوسئ والے عزتمندو کتونکو څنګه چې تاسو پته ده موږ د اجازه په دعوت راغلي مې اجازه حسین کوم چې د ملتان کرکټ ټیم
بالر دی پس بالر دی موږ سره دا پسند کې ولاړ دی پروګرام کې مرسیال دی یو تاسو ډېره مننه اجازه صاحب چې تاسو موږ سره نننۍ خپرونه کې کومک کوئ مرسیال تاسو ډېره شکریه بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه ستاسو د پښتو پوینټ ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو همیشه د غریب ولس اواز چوتوئ او زمونږ چې دا کم سیاسي چارواکي دي سیاسي مشران دي دیو ته یې رسوئ ستاسو ډیره مهرباني ډیره شکریا اجازه صاحب ماشاءالله تاسو ډېر ښکلی علاقه ده یار مونږ چې راغلو ستاسو د ور علاقې ته ماشاءالله هوښیارۍ ورته ډېر ښکلی ځای د سیاست لپاره ډېر ښایسته ځای وبال پرې راغی نو دلته ماشاءالله ستاسو وینا مو ته پروس کال ورته 10 لاک کسان راغلي خو چې روډ ته وګورم مات ګوټ هسپتال نشته سکول نشته پوه شوې روډونه خراب سکولونه خراب د دې څونه مولس ته دونه مینه ناک درته ویلی نه شم لکه د هغو هغه مینه نه دي جي مونږ لیونی کوي جي دې حواله څه ووایي بالکل اول خو د هوښیارۍ ډېر نران خلک دی ډېر قدرمن خلک دی که تاسو راشئ دلته چې څوک راغلی هوښیارۍ درې ته نو د دې ځایګې نه څوک خفه نه دی تللی او د دې ځایګې ډېر زبردسته خلک دي که هغه ماشومان دي که کشران دي نو ډېر قدرمن ډېر مینهناک خلک دي او زه چې د دې خو مسله دا ده مونږ رالو تاسو د روډ د حالات ول د روډ تاسو ول د دې روډ د حالات تاسو چې کړه یو داسې کنډرې دي که زه راته یو خبره وکړم چې 15 ځای خو موږ ته ټیر پنچر شو تاسو په خپله سترګو ول بیا هم بل ګاډی دغه که او بله مین مسله دلته دا وه د تارپتار بازار ته چې موږ رالو نو دلته انتهایي رش شو په دې مین روډ باندې به ګاډې ډکېده اډه نه وه نو دلته چې کوم ټي او هغه یوازې نو زه سپیشلی نصیب جان انکل ته دا یو ریکویسټ کوم چې دلته د دې ځای چې کوم خلک دی هغوی دا مطالبه کوي چې نصیب جان انکل نه دا مطالبه کوي چې دلته د یو ټرافیک والا فورا دلته دیو راولیږي چې دا روډ موږ ته کولاوي نو دا یو ریکویسټ ورته زه کوم ستاسو د دې میډیا په وسادت سره نصیب جان انکل ته زه دا یو ریکویسټ کوم او چې دلته یو دغه راولیږي یو ټرافیک والا راولیږي دا یوازې دی ډېره مننه شکریه ستاسو ډېره مننه اجازه صاحب چې تاسو موږ له وخت راکړو ماشاءالله پروګرام کې مرسیال دی یار کیمرامین صاحب تا واخلئ جي تاسو کته شي جي دا روډ دا خو لا ګزاره کوي ماشاءالله څه ګزاره پکې ده خو بره چکر دی جي ټول مات ګوډ خراب دی جي تاسو کته شي ماشاءالله د دې څونه حسن ګورم ښکلا ګورم چینې ګورم والله ډېر ښایسته حسن دی د دې دا حسن ما والله لیونی ډېر ښایسته حسن دی دې حسن ته وګورم او بیا یې دې ولس ته وګورم نو والله ډېر زیات افسوس راشي یار چې ولې دا دیر والا د دې معاشرې وګړي نه دي دا په دې معاشره کې وخت نه تېروي دونه به څوک راځي د سټیټ د ریاست هم دا ذمهواري جوړېږي دلته راشي دا ځای ورکې نو د پارمنټ نه بل ته خلک راځي په سیلسیاتو نو زموږ د انویسټمنټ ورته نور هم برابرېږي سوات ته ترقي چې سوات هم زموږ ورونه دي جي موږ ته قابل احترام دي جي زه د سوات خلک په ما ډېر زیات ګران دی خو زه د خپل دیر ته وګورم بیا سوات ته باجوړ ته وګورم نو ډېر افسوس راشي او پر دیر او لوړ دیر چې څونه ستونزې څونه مسلې دي نو رب ذوالجلال حل کړي لا روانې سفرات